قیامت په کله راځي د الله رسوله الله عربو ته چې زمون کم نظر او عربم ټول لاړه بس الله دې او ته خیر وکړي دا ووري ښه دا نبی رسول الله پیشګوئی کړی دا نبی اسلام تبوک کې وو او د بخاری شریف روایت ته یو صحابي له د الله رسول قیامت پکلی نبی اسلام تو فرمایي چې شپږ سيزونه ظاهر شوي نه علامتونه نو قیامت په ناراضي او چې شپږ سيزونه راشي نو بیا پوه شو چې قیامت ته وسواوري خام هغه کې خو درې سيزونه د نبی علیہ السلام د وفات نفس بس ظاهر شو خو درې سيزونه اوس د ظاهري ګلا ولنه نبی اسلام سو فرمایل وای هر کله چې هغه شپږو کې دادي وای دا عربو سره بسي عربو سره ډېر مالی او داسې مال به تراشي چې یو کس نه 100 دینار ورکوي په هغه ټیم کې 100 دینار ځان ته بیسوي چې 100 دینار ورکوي هغه به چې دا دی بس دا سدي خان دی به پسې تمره پیسې با یو قسم له سیوا شي نو تاسو ګورئ کنه عربو کې دا ټول راځي امارات وغیرہ سعودي ټول پکې راځي اسنه نن خیال لې کنه او بل صاحب و یو فتنه براشي فتنه براشي او دا ټول عربو کې بداسي او کور پاتې نشي چې دا وی کور ته ورونه رسي نو اسی تاسو ګورئ دا چې دا کم دا حل هول سٹارټ وکنه ابل ورځ دا سٹارټ شو دا حل هولو تاسو اینی دا کسان کنه دا کوم خلکو عقیده ده او دا په سعودي عرب کې دا خبره تر وشو مړه په عربو کې وشو هغه عربو چې موتا ټول ورته ګورو دا د شکلونه چې بدل کړي دا سړي تاسو ته پته ده دا د ډېر هغه خلکو عقیده ده چې هغه وایي زمون چې کم خلک مړه شي مړه او هغه بیا ختم شي دنیا نه لاړ شي نو هغوی نه وایي عجیبه دیوان ساشي عجیبه مخلوقات ساشي او نومبر نه د نومبر په میاشت کې دوی راځي دنیا ته او دا څومره مړي چې کیږي او څومره اکسیډنټ او حادثات چې کیږي نو دا وړي او دغه کسانو باندې راځي او دا ټول خلک مونږ نه وړي او مونږ له تکلیفونو دغه روحونه راکړي نو دوی بیا څه کول دوی بیا دا شی کوي چې کله 31 اکتوبر شي اکتوبر نو په دغه شپه باندې دوی ډیر عجیب نوم ورته ما ځان سره لیکلی هم دي هولابین د کو ساجيب نوم ورته وي نو دوی دا شکلونه بدل کی شکلونه او په دغه شپه باندې دوی څه کوي دغه شپه مناوهي او سوي وای مونږ د ځان نه بلاګان سازو کو او دا شکلونه بدل کو چې دا کم روحونه راځي او مونږ له تکلیفونه راکړي الله مونږ له تکلیفونه راکړي چې هغه وېریږي او هغه روحونه دلته ناراضي دنیا ته او زمونږ نه دا جمدي خلق نه وړي الله اکبر کبیره مړ ته وای دا عقیده ده الکه زما په اسلام د اسلامي ملک دا خبره اترې کیږي مړه نو تو وای دا غینه بس سړی ستمو کی الله اکبر کبیره ډیر به سور شو چې په مقدس سرزمین باندې دا خبره اترې کیږي عربو زمون خو تاسو ته کته نه ده تاسو بس لاړې د مال دولت او پیسې رالې څومره پیسې په اماراتو کې تاسو راته وای دا نبی اسلام فرمایي زنه ګورم بخاری شریف کې ګوري او دا سه فتنه او فساد به راشي او داسې یو خبر اتره براشي چې د هر یو عرب کور ته ورنوځي دا فتنې په صدات را روان دي کنه دوبۍ خو دیجی بس الله دې مونږ ټول ماپ کې دوبۍ خو ماشاء الله تعالی وزه سودانو چې د اسلامي جمهوریت پاکستان دی دا نور ورته به وای کنه عربي یاد کړی زما د اباظي کسان وای پاکستان کې او پلاني کې ډینګر کې الکه دا خو دې داسې زمکه دا مقدس زمکه نه دي دغه مقدس زمکه دي عرب مقدس دي په دې موتا کې لکو نو بس الله دې مونږ ماپ کړي نو اوس عرب را لګي خسته خلک درانه خواږه خلک چې دین اسلام دغه ځنه خور شوی اگر را لګي او دا شکلونه بدلی نو اے مسلمانانو اے عربو تاسو د خلکو ته صحای چې زما باباګان او داداګان چې راغلي دي او اسلامي تاریخ قائم کړو صحابه او نبی اسلام او زما دغه مخکې چې کوم انبیا دي هغه زیات تر په عربو کې راغلي تاسو خلکو ته څه میسج ورکوي یار بس پته نه لګي چې لا مخکې بس حساب کتابي الله دې موږ معاف کړي